په ډالۍ کې راته ځان راوړه چې ښه شم، ماته 200 ګلان راوړه چې ښه شم، نورې لارې دروغجنې راته ښکاري، ناروغۍ ته مې قرآن راوړه چې ښه شم. وایي پښتانه د خوشحال خان د تورې شرنګ دي، پښتانه د خوشحال خان د تورې شرنګ دي، پښتانه د میرویس خان نیکه د څنګ دي، پښتانه که خټکان که هوتکیان دي، پښتانه که خټکان که هوتکیان دي، که توخیان که ابدالیان ټول باتوران دي. پښتانه د ایمان، پښتانه دي د ایمان د غیرت څلي، پښتانه که د خیبر که پېښوریان دي، او پښتانه که څړیور دي داسې نر دي، پښتانه که څړیور دي داسې نر دي، پښتانه ډیلي فاتح تر اصفهان دي، او غیرتیان دي نارینه او هم ښځې، غیرتیان دي نارینه او هم ښځې، اکبر خان ملال نوم لري نښان دي، او کله سره کله پای را شروع کې. خان میرزوی صاحب کله سره کله پای را شروع کې، بیکار نسه ټول په خټه کې شاهان دي، او له انګریز او هم له روس پوښتنه وکړه اکمل صاحب، له انګریز او هم له روس پوښتنه وکړه، له خیبره تر نیمروز تر بدخشان دي، پښتانه کلر او بر دي افرین شه، پښتانه کلر او بر دي افرین شه، پښتانه دغه ټول د احمدشاه بابا لمسیان دي، او د سیرت ژبه شي وچه هلکې وچ شي، د سیرت ژبه شي وچه هلکې وچ شي، که بیان یې تر سهاره وي عیان دي.